نن الحمدلله موږ د هغو هیوادوالو سره د خوشحالۍ احساس کوو چاته چې نن مرسته رسېدلې. تاسو ګورئ چې ښایسته لرګي، یوه دانه کمپله، 2 جوړې لباسه، یوه بوجۍ اوړه او یو 15 لیتره غوړي، دا مو دوی ته ورکړل. خو دا بس نه کوي. راځئ چې د دغسې بېوسو یتیمانو فقیرانو دعاګانې واخلو. د کابل ښار نه علاوه نورو ولایتونو کې هم وضعیتونه خراب دي، ژمی دی، لوږه ده، کاروبار نشته. یعنې داسې خلک دي چې هغوی پلاستیکي بوتلونه کباړ ټولوي، هغه کباړي باندې خرڅوي، بیا په مقابل کې وچه ډوډۍ د کباړي نه اخلي، هغه د شپې لمدی او سهار یې خوري. هغوی د خوراک دپاره څه نه لري، هغوی د اغوستو دپاره څه نه لري، هغوی د کوټو د ګرمولو دپاره څه نه لري. په داسې حال کې ده چې مونږ الحمدلله د الله تعالی په ډېرو ښایسته نعمتونو کې ژوند کوو. نو راځئ چې دغه د ژوند خواږه هم هغه یتیمانو سره شریک کړو، کوم چې د پلار د ستر نعمت نه محروم دي، کوم چې د غذایي موادو نه محروم دي، کوم چې له درملنې او تداوی نه محروم دي، او کوم چې له تعلیم نه محروم دي. که چیرې تاسو د الله په خاطر او د احساس خیریه موسسه په نښه کړئ او خپلې مرستې راولېږئ، نو انشاءالله موږ کولی شو چې په شفاف ډول په کامل امانتدارۍ سره هغو مستحقونو ته ورسوو چې د هغوی دعا به یوازې الله اوري او د الله تعالی لخوا به تاسو ته نعمتونه درکول کیږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.